همیش په ورځو کې د کابل ښار اوسیدونکي د برق له نشتون نه سخت کړیږي او د ژوند له ټولو اسانتیاو بې برخه پاتې دي. موږ هم راووتلو چې د کابل ښار اوسیدونکو نظرونه راواخلو. دوی څومره ستونزې لري او له څومره ستونزو سره مخامخ دي. موږ په 20 کاله کولی ونه شو چې ځان د برق نه حداقل خودکفا کړو، که نه د اوبو کمبود د لمر نه موږ برق کولی شو چې تولید کړو، چې افغانستان ښه شمال لري، د شمال نه هم کولی شو چې موږ برق تولید کړو. ولې متاسفانه په 20 کاله کې چې دومره پیسې چې د ټولې نړۍ نه موږ ته راغلې، موږ کولی ونه شو چې یو د برق نه خپل ځان خودکفا کړو. زه د حکومت نه او هغه مسؤلین یا د برېښنا شرکت نه په احترامانه خواهش کوم چې حداقل د برق ستونزه دی د افغانستان د خلکو حل کړي. نبود برق از در زمستان در هوای سرد مردم بسیار با مشکلات دست و پنجه نرم میکنند. تقاضای ما از حکومتی از یک حکومتی که 46 مملکت به حکومت کمک کرد، خصوصا کابل در روز 2 ساعت برق نداره. ما دیگه به حکومت دارا و به حکومت دارا چه بگوییم؟ ما بگیم یا باید خودشان فکر بکنن. برق ما هیچ راضی نیستیم، تنهایی خودم نیستیم، یعنی خیلی مردمایی هستن که خصوصا در مرکز که زندگی میکنن از برق راضی نیستن. با خاطر از دولت خواهش ما می است که خیلی جدی باید در این عرصه باید کوشش بکنن که تا برق ما حداقل به طور درستیش باشه در مرکز.